د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي خندا به هغه وخت وي چې د غوا خاوند راسي. وایي چې یوه غوا په خټو کې بنده سوې وه. هر څونه چې یې زور وواهه نو ځان یې له خټو نسوی را ایستلی. په دې وخت کې یو وږی لیوه پر لاره تېرېدی. ګوري چې غوا په خټو کې بنده سوې ده. لیوه د غوا په لیدو ډېر خوشحاله سو. آن دا چې خټو ته یې هېڅ پام نه سو. بس سمدلاسه یې په غوا پسې خټو ته ور ټوپ کړه چې له ټوپ سره سم دی هم په خټو کې بند سو. لیوه چې به هر څومره ځان ښوراوه نو په خټو کې به نور هم پسې ننوت. لیوه چې د خلاصون بله لار پیدا نه کړه نو په چغو یې شروع وکړه. په دې شاوخوا کې یوه ګیدړه هم اوسېده چې له لیوه څخه ډېره په عذاب وه. کله چې د لیوه نارې واورېدې نو په ځغستا یې لیوه ته ځان را ورساوه. کله چې یې لیوه ولید چې تر څټه پورې په لوشو کې بند دی نو کټ کټ په خندا سوه. لیوه ته د ګیدړې پر خندا سخت درد ورغی. ویل بې شرمې زه مرم او ته راباندې خاندې. ګیدړې ته نوره هم خندا ورغله. ویل دا څه خندا ده؟ خندا خو به وروسته ووینې. ته ودرېږه چې د غوا خاوند په خیر راسي او تا په خټو کې مښتې ووینې. د غوا خاوند خو پوهیږي چې ته د غوا د راخلاصولو لپاره نه بلکې د هغې په خوړلو پسې خټو ته ورلوېدلی یې. بیا به نو د غوا د خاوند سوټی او ستا به مغزی وي. نو ځکه مې درته ویل چې خندا به هغه وخت وي چې د غوا خاوند راسي. یادونه: دا متل په کندهار کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک له خپل ژوند د ناخوښه وي او تر دې نور ډیر خطرونه پر لاره وي او د نورو بدو پیښو وړاندوینه هم سوي وي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1388 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 20 نیټه له ښاغلي ګل اغا څخه په ټلیفون کې اورېدلې ده. ښاغلی ګل اغا د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ د پاشمول د کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي. خندا به هغه وخت وي چې د غوا خاوند راسي.